بعد سبايا وسمداني تا سلام فالله بندگران قریشی تا سلام قریشی تا سلام بعد سبايا وسمداني تا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب صدق الله العظيم. سورة الانشراح مكية وهي 8 آيات. سورة الانشراح مکی سورت تے اور پدے کے 8 آیات ندی. دا سورة الضحا پا آخر کے بیان شوئے دے کہ دا سورة الضحا نا تر آخر پورے پا قرآن پاک کے 22 سورتون دی او پا اکثر کے دا پیغمبر علیہ السلام انعامات اور عظمت شان ذکر دی. صرف یو سو سورتون دی کی پاگئے کے دا قیامت حالات تی بعض نور مضامین دی پکی. پا سورة الانشراح کے خاص خاص نعمتونو ذکر دے کہ پیغمبر علیہ السلام تکم نعمتنا اللہ پاک ورکڑی دی مداغے ذکر پر ایک اشتا. سورة الضحا کے اللہ فرمائی علم یجد کا یتیمن ولتا اللہ یتیم نبی مندلے یعنی وے یتیم وے فآوا نو تعالی ٹکانہ در کڑے وا نو دا شانت بیا پر علم نشرح لک کہ ان تپوس کی علم نشرح لک صدرک ولمن ستا سینہ کلو کرے ندا یعنی کلو کرے دا نشرح لک صدرک من ستا سینہ کلو کرے دا شرح لفظی معنی کلاوول نو دا سینے کلاوول دا دے مطلب دا کہ اللہ فرمائی من پدے کے علوم و معارف پدے سینہ کے اچولی دی دا سینم دمر فراخ کرے دا کلو کرے دا کہ پدے کے خکل علمنا خکل اخلاق دا پدے کے زیشوی دی. اللہ فرمائی فمن یرد اللہ ان یہدیہ یشرح صدرہ للاسلام. اگر سوک کہ اللہ ارادو کی کہ ہدایت و تاو کی نو یشرح صدرہ لاغ سنکلو کی للاسلام اسلام دفارا. نو پیغمبر علیہ السلام سنہ مبارکہ اللہ پاک دا علوم معارف و دفارا او دا کل اخلاق و دفارا دومره وسیع کړی دا فراخ کړی دا کلو کړی دا چې د پیغمبر علیہ السلام عمر علم و حکمت د دنیا لوی لوی هوښیارو خلکو ته نه دی ملو شوی. د دغه شرح صدر نتیجه ده چې پیغمبر علیہ السلام مخلوق طرف ته متوجه دی نو بیا هم د الله په توجه کې کمی نه دی راغلی. متوجه د مخلوق ته خو د دغه توجه د مخلوق سره سره د الله طرف ته کومه توجه د هغې کې هېڅ خلل نه دی راغلی.
او بعض احادیثنا معلومیږي چې د پیغمبر علیه السلام سینه مبارکه فرشتو اپریشن کړی دی. ظاهري طور باندې هم د پیغمبر علیه السلام سینه مبارکه کلو کړی شوې ده، زړه مبارک راایستلی شوی دی، اپریشن شوی دی، صفایي شوه او نور او معرفت پکې بیا ور اچولی دی. نو د شق صدر معجزه دا هم څو ځله شوې ده، بچپن کې هم شوې ده، د نبوت نه وروسته هم شوې ده. هغه هم ترنه مراد کېدی شي. خدای دې کې ظاهره دا ده چې د علومو معارفو دپاره الله سینه کلو کړې ده، دغه اپریشن ظاهري هغه مراد نه، بلکې د علومو معارفو دپاره الله د پیغمبر علیه السلام سینه مبارکه کلو کړې ده. الم نشرح لك صدرك، آیا من کلو کړې نه ده ستا سینه مبارکه د علوم و معارف د پاره، د علم د پاره او د صبر د پاره د لسینه کولو کړي نه ده. ولې نه؟ د علم پکې الله اچولی دی او د تبلیغ په لار کې چې کوم مخالفین رکاوټ جوړېږي، تکلیفونه درکوي، نو په هغې باندې د صبر نن دا سینه ډکه ده. ووضعنا عنك وزرك الذي انقض ظهرك، ووضعنا عنك من قال لك عنك لتانا وزرك استا بوج الذي اغبوج انقض ظهرك جستا شام مبارك كاگا کرلا شیدر لرا کی تکلا دون بوجو اغبوجم در نه لري کړي. د وزر نه مراد مباح او جائز کارونه دي چې کله کله د حکمت او مصلحت په بنا باندې پیغمبر علیه السلام کړي دي، خو وروسته بیا ورته معلومه شوې ده چې دا د حکمت نه خلاف و، دا کار بهتر نو، جایز خو او بهتر نو. نو د پیغمبر علیه السلام شان ډېر اوچت دی، نو په هغې به پیغمبر علیه السلام دومره زیات غمجن شو لکه چې د بنده نه ګناه وشي او غمجن کېږي. ګناه نه وه، خو پیغمبر علیه السلام به دونه خفه و. نو په دې آیات کې الله خوشخبري ورکړله چې په دغې کارونو ستا ګرفت نشته دی، تا ته پې څه ملامتیا نشته دی. نو دا خوشخبري مکه مکرمه کې هم راغلې ده او مدینه منوره کې هم د فتح مکې په موقع باندې الله خوشخبري ورکړې ده. ووضعنا عنك وزرك الذي انقض ظهرك، موږ لرې کړی د ستا نه هغه بوج انقض ظهرك چې ستا شاید کږه کړې ده، ملا ماته کړې ده، یعنې کږه کړې ده. چې کله یو ډېر دروند بوج بنده په شا راواړي نو دې نیغ نه وي روان، داسې را کوږ شي. معمولي وزن که چا سري نو دې په لاره نیغ رواني، خو که دا ځومنی بوری دی په شا راواړو نو بیا به نیغ نه روان، بیا به یو فوټې ټیټې، ځکه دا د وس نه لکه بهر وزن دی. نو داسې بوجونه په پیغمبر علیه السلام باندې راټولې شوي وو چې شا یې وله ټیټه کړې وه. نو دې نه مراد جایز او مباح کارونه دي چې پیغمبر علیه السلام کړي دي، خو وروسته ورته بیا مناسب ښکاره شو. نو په هغې خفه و، د لوی شان مناسب ورسره نه ښکارېدل، نو په هغې خفه دی. نو الله زیری ورکړی چې خفه کېږه مه په دې د ګرفت نشته دی. او بعضې فرمایي چې د وزر د دې بوج نه مراد دا دی چې د نبوت په ابتدا کې کومه وحی نازله شوله د هغې یو ډېر زیات بوج په پیغمبر علیه السلام راغی چې تا باندې د ټولې دنیا ذمهواري راغلله، ته به د حق دا کلمه خورې، شرک او کفر به ختمې. نو دا کار ډېر ګران و، تن تنها یو کس تمام دنیا سره مقابله کوي، نو دا هم ګران کار دی. نو دا کار ورته الله آسان کړ. ووضعنا
عنك وزرك الذي انقض ظهرك. هغه بوج درنه منګ لري کو چې ستا یې شا ټیټوله، یعنې دا کار درته آسان کو. او بعضې وایي چې د دین په کار کې پیغمبر علیه السلام ته الله حکم کړی و فاستقم کما امرتا، داسې سیده و نیغ ودرېږه اوسېږه چې څنګه تا ته امر شوی دی. استقامت ولره. استقامت دې ته وایي چې یو ضربر یو طرف ته بل طرف ته جوکاو پکې نه وي، ټیټوالی پکې نه وي. نو دا یو عظیم بار پیغمبر علیه السلام محسوس کو. او دې نه پس د پیغمبر علیه السلام ګیره مبارکه کې سپین ویښته ولګېدل. د ابوبکر صدیق ورته وایي د الله محبوبه بوډا شولې. نو پیغمبر علیه السلام وفرمایل شیبتنی سورة هود، سورة هود بوډا کړم. یعنی په سورة هود کې دا آیات دی چې فاستقم کما امرتا. نو دا هغه بوجو چې د زړه نه الله پاک لرې کړ او اسانتیا یې راوستله، او هر مشکل کار پیغمبر علیه السلام تر دې نه وروسته الله پاک آسان کړ. ووضعنا عنك وزرك الذي انقض ظهرك، منګه لرې کړه تا نه هغه بوج تا چې ستا شا یې ټیټه کړې وه. ورفعنا لك ذکرک، او منګه پورته کړ ستا ذکر، ستا یاداش. الله فرمایي ستا ذکر من پورته کړ. تمام اسلامی شعائر باغی کې چې د الله نوم یادېږي ورسره به د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نوم مبارک یادېږي. که اذان کېږي نو پکې اشهد ان لا اله الا الله وپسې وایي اشهد ان محمد رسول الله. لا اله الا الله ذکر کېږي، محمد رسول الله به ذکر کېږي. که د جمعې خطبه ده او که د اختر خطبه ده او که د نکاح خطبه ده، خو چې خطبه وی نو الله به یادې او رسول الله به یادې. په دنیا کې هیڅ یو سمجھدار انسان به داسې نه چې هغه د پیغمبر علیه السلام نوم مبارک په احترام او په قدر باندې به اخلي. خامخا که مسلمان دی او که کافر دی، خو چې لږ عقل پکې وي نو د پیغمبر علیه السلام نوم به په ادب اخلي، بې ادبي به نه کوي. ورفعنا لك ذکرک، موږ ستا ذکر پورته کړی دی. حدیث مبارک کی راضی کہ اللہ پاک فرمائی کلما ذکرت معیا، محبوبہ کم زے کی چھ ذکر کیگم نو تبرا سر خامخا ذکر کیگی. چھ کم زے دا اللہ ذکر وی التبا دا رسول اللہ ذکر وی. او پدے ٹول دنیا کی دا سے 24 گھنٹے کی یو سیکنڈ بنوی چھ دا رسول اللہ ذکر بپکی نوی. ټول دنیا کې یو سکند به داسې نه چې هغې کې د الله او د رسول الله ذکر به نه وي. 24 घंटे کې هر وخت هر سکند الله او رسول الله ذکر کېږي. دا څنګه ذکر کېږي؟ د پیغمبر علیه السلام په زمانه کې منزله به خلک راتلل، خو په اندازه به خلک منزله را روانو، د بانک انتظام نه و. صحابه کرام را جمع شو، پیغمبر علیه السلام سره سلام مشوره کوي چې داسې یو طریقه پکار ده چې یو ټیم له ټول په یو ځای را جمع کېږي. څوک وختي راځي او څوک ناوخته، او بیا په انتظار ډېر وخت تېرېږي. داسې د ټیم مقررولو دپاره څه طریقه پکار ده چې یو خاص ټیم له خلک راشي. ګړی مړی خو نه دی. نو مشوره کې دا خبره وشوله چې د مانځه وخت شي نو موږ به ټلی به وو. نو پیغمبر علیه السلام چې ټلی مه وخی، دا خو د عیسایانو کار دی. نو بیا بل ملګري مشوره وکړله چې ښکر کې به کوکې وو، یو آواز به وکړو. لکه دا بعضې ملنګان ښکر کې آواز وکړي، واړه ورته راجمع شي. نو ښکر کې به آواز وکړو. پیغمبر علیه السلام چې دا خو د یهودو کار دی.
بیا بل کس وی چې نغاره به وو په هغې به خلک راځي وی دا خو د رومیانو کار دی. نو بل صحابي وي چې د جومات په چت باندې به اور بل کو نو د هغې لمبې یا لوګي به خلک وویني نو مانځله به را روان شي. وی دی کې د آتش پرستو مشابهت دی. مجلس برخاست شو او فیصله ونه شوله چې مانځله به خلک څنګه راجمع کېږي. وخت تېرېده. یو صحابي دی د هغه نوم دی عبدالله ابن زید ابن عبد ربه. د خوب ولیده او یو فرشته ده د انسان په شکل کې ده او دوه شنې څادرې اغوستې دي او یو ښکر ورسره دی. نو د عبدالله ابن زید ته چې دا ښکر په ما خرڅی نه وی څه کوې پې وی دې کې به پوکي وو خلک به پې منزله را جمع کوو. ورته دا کار خو ښه نه دی دا خو د یهودو کار دی او زه درته یو چل ښیمه مانځه دپاره چې خلک را جمع کوې نو په دې طریقې را جمع کړه. نو داسې یو ډبه و په هغې ودرېده او غوږونو کې ګوتې ورکړه په زور یې بانګ ووې او بیا د هغې ډبې نه راکوشو وی چې خلک جومات کې را جمع شي صفونه جوړ شي نو بیا ورته قامت کوي دقه شانتې ووایې په دې طریقه مانځه له خلک را جمع کوي مانځه ته ودرېږي. دې صاحب خوب ولید او پیغمبر علیه السلام ته راغی او الې ووې چې ما داسې خوب لیدلی دی. اوس د ده دا خوب پیغمبر علیه السلام واورېده او پوه شو چې دا وحی ده د فرشتې په ذریعه باندې الله پاک دا اذان راولېږه. نو د بلال آواز اوچتو نو بلال ته یې ویې ته د ده نه زده کول کوه دوی به درته خول کوي او ته بیا په زوره باندې بانګ ووایه. نو بلال ودرېده په زوره باندې الله اکبر الله اکبر بانګ وی. عبدالله ابن زید ورته خول او ده ویل. عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ چې بانګ واورېده ډېر ګړندې را روان شو د کوره او دومره فتېدی کې راته چې څادر ترې په لاره ښویېده او دی را روان وی مان خوب لیدلی دی چې دقه شانتې آواز مې اورېدلی دی او د فرشتې هغه لیدل په خوب کې هغه کم شوي دي. داسې ګڼو صحابه کرامو وی چې موږ خوب لیدلی دی او دا فرشته الله پاک را لېږلی او ګڼو صحابه کرامو ته اذان وښو. دې نه پس اذان شروع شو. اوس موجوده وخت کې چې تقریبا ټولې دنیا ته د اسلام آواز رسېدلی دی نو انډونیشیا چې د دنیا بالکل مشرقي حصه ده اخري حد د مشرق په دغه ځای کې په زرګونو جزیرې دي او ډېر ګڼ آبادي یې ده د 18 کروڑ نه زیات آبادي ده. خو په دغه ځای کې د مسلمانانو آبادي د خیر مسلمو په نسبت ډېره کمه ده. مسلمانان کم دي او نور مذهبونو والا زیات دي. نو په دغه انډونیشیا اخري سر کې د سحر بانګ شروع شي 5:30 بجې د سحر بانګ شروع شي چې په دغه وخت کې په مشرقي پاکستان کې د شپې 2 بجې وي هلته 5:30 بجې وي انډونیشیا کې او مشرقي پاکستان بنگلادیش په هغې کې د شپې 2 بجې وي. نو انډونیشیا کې اذان شروع شي او دا اذان په یو وخت په زرګونو کسان دا بانګ وایي په هغې کې اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمد رسول الله ویل کېږي. نو د مشرقي جزیرو نه دا سلسله مغربي جزیرو طرف ته را روانه وي. 1:30 ګنټه کې جکارتا ته د مؤذن آواز د سحر د بانګ راورسېږي. 1:30 ګنټه مسلسل د سحر بانګ شروع دی. نو جکارتا ته راورسېده د جکارتا نه دا سلسله سماټلا ته راشي او د سماټلا نه بیا مغربي دیهاتو ته د اذان آواز راځي ملایا ته راورسېږي او بیا د ملایا نه برما ته راشي او بیا د جکارتا دا اذانونو دا سلسله
یو ګنټه پس ډاکې ته مشرقي پاکستان یا بنگلادیش ته ورسېږي. په بنگلادیش کې د اذانونو سلسله ختمه نه وي چې د کلکتې نه سرینګر ته د سحر بانګ را ورسېده، او بل طرف ته دا سلسله د کلکتې نه بمبې طرف ته راځي او تمام هندوستان ته د سحر بانګ را ورسېږي. بیا د سرینګر سیالکوټ ته اذانونه دا شروع شي، کراچۍ، کویټه، ګوادر 40 منټ کې را ورسېږي. او بیا پاکستان کې د اذان आवाज شروع شي. پاکستان کې دا سلسله د سحر د بانګ لا ختمه ني چې په افغانستان کې د سحر بانګ شروع شي. بیا مسقط ته د اوازونه ورسېږي او د مسقط نه بغداد ته تقریبا یو ګنټه مسلسل د بانګ आवाज شروع وي، او بیا د پاکستان نه 2 ګنټې پس سعودي عرب ته دا اوازونه د سحر د بانګ ورسېږي. د بغداد نه اسکندریه ته یو ګنټه فرق دی. بیا شام، مصر، سومالیا، سودان ته د سحر اذانونه ورسېدل. استنبول ته ورسېږي، مشرقي ترکی ته، مغربي ترکی ته 1.5 ګنټه کې دا आवाज ورسېږي. په دغه وخت کې په ترکی کې د سحر بانګ شروع شي. د اسکندریه نه طرابلس پورې 1 ګنټه کې بانګونه د سحر ورسېږي. نو دا وخت د شمالي افریقې، لیبیا، تیونس اذانونه شروع شي. نو تقریبا 9 ګنټې یو شانته د سحر بانګ روان دی. د انډونیشیا نه شروع شوی دی، 9 ګنټې یو شانته د سحر بانګ شروع دی په دنیا باندې. او تا د سحر بانګ لا ختم شوی نه وي چې په انډونیشیا کې د ماسپښین بانګ شروع شو. یو بانګ ختم نه دی چې د دویم مانځه بانګ انډونیشیا کې شروع شو. او دغه د انډونیشیا د ماسپښین بانګ بیا ډاکې ته ورسېده. مشرقي انډونیشیا کې د مازدیګر بانګونه شروع شي. دا سلسله 1.5 ګنټه په مشکل باندې په تېره شوي چې جکارتا ته ورسېږي. او بیا په مشرقي جزایر کې د ماښام بانګونه شروع شي. د ماښام بانګونه لا ختم نه چې د ماسختن 24 ګنټې مسلسل په ټوله دنیا کې بانګ ویل کېږي، او په ټوله دنیا کې اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمد رسول الله. یو سکند په ټوله دنیا کې 24 ګنټې کې بدا شي چې د محمد رسول الله ذکر به پکې وي. نو اوس د مشورې په نغاره کې دا اثر وو، د مشورې په خکر کې پوکي وهل کې دا اثر وو نه، په اور لمبه کې دا اثر وو نه، په تلې وهلو کې دا اثر نه. نو اذان د الله د طرفه مقرر شوی دی او په ټوله دنیا کې یو شان کې دا आवाज روان دی، اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمد رسول الله. اوس انسانان وایي چې आवाज مري نه، आवाज ختمېږي نه، چې ستا د خولې نه کوم आवाज ورسېده هوا ته لاړ، د هوا نه فضا ته لاړ، خلا ته لاړ، خو ختمېږي نه. نو مسلسل په ټوله دنیا کې هر طرف ته د اذان आवाज هر وخت کرنګېږي په आवाज. امریکې چې کله خپل خلاباز سپومې ته ولېږل، نو نیل آرمسټرانګ چې د دوی یو خلانورد دی، هغه په سپومې کې د اذان आवाज اورېدلی دی. په سپومې کې اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمد رسول الله دا आवाज هغه الته اورېدلی دی. او بیا چې کله ځمکې ته راغلی دی، نو بیا د عربو په ملکونو کې چې دی په دوره روان دو او دا بانګې واورېد، وی دا خو هغه आवाज چې ما په سپومې کې اورېدلی دی. ورفعنا لك ذکرک، الله فرمایي ستا ذکر من پورته کړی دی. ورفعنا لك ذکرک، من ستا ذکر پورته کړی دی. فإن مع العسر يسرا، پس بشک د سختۍ سره اسانتیا شته. عسر سختی، تکلیف، مشکل، او بیا د دې سره یسر اسانتیا هم شته. د عربی قاعده ده چې د کومې کلمې په اول کې الف لام راشي چې هغې ته عالمان طالبان لام تعریفي وایي.
نو کدغه کلمه الاسلام سره دوباره ذکر شي نو د دې مصداق همغه وي کوم چې د لومبنۍ کلمې وي. نو فإن مع العسر یسرا، ان مع العسر یسرا، نو دا العسر دا دوه ځله ذکر دي او په دواړو کې الف لام راغلی دی. نو د دې مطلب دا دی چې دا عسر دوه ځایونو کې راغی، دا یو عسر دی، یو مشکل او یو سختی ده. او دا یسرن بغیر د الف لام نه دام دوه ځله راغلی دی. نو چې دې دوه ځله ذکر شي نو د دې لومړني یسر نه یو یسر مراد دی، د دې دویم یسر نه بل یسر مراد دی. نو سختی به یوه وي، اسانتیا به خدای دوه ځله راولي. پیغمبر علیہ السلام فرمائی لن یغلب عسر یسرین، یو مشکل دا په دوه اسانو باندې غالب کیدی نشي. نو که چاته یو غم ورسېده کم از کم دوه خوشحالۍ به الله ورکوي. فإن مع العسر يسرا، پس بیشک د مشکل سره اسانتیا ده. ان مع العسر یسرا، بیشک د مشکل سره اسانتیا شته. فاذا فرغت فانصب، پس هر کله چې ته فارغ شي، فاذا فرغت فانصب، چې کله د یو محنت نه، د دعوت و تبلیغ نه، د الله د دین د پیغام رسولو نه فارغ شي، نو دویم محنت ته تیار شه. هغه دویم محنت ته دا دی چې مانځه ته او ذکر الله ته او دعا استغفار ته ځان تیار کا، په هغې کې مشغول شه. فاذا فرغت فانصب والى ربك فارغب. فاذا فرغت، پس هر کله چې ته فارغ شي د یو محنت نه، دعوت د حق او تبلیغ د حق نه فارغ شي، نو د دویم محنت د پاره تیار شه. دویم محنت داری چې د مانځو د ذکر الله او د دعا او د استغفار د پاره ځان تیار کا. اکثر مفسرینو د دې آیات دغه تفسیر کړی دی او دا ډیر مناسب دی. او بعض نور مفسرینو دویم تفسیر کړی او د هغې خلاصه دا ده چې پیغمبر علیه السلام د دعوت و تبلیغ کار کو او د مخلوق خدا نیغې لارې ته د راوستلو کار او فکر یې کو. نو دا یو لوی عبادت دی، خدا عبادت په واسطې د مخلوق دی. نو د مخلوق اصلاح طرف ته پکې توجه ده. د آیات مطلب دا شو چې دغه عبادت بل واسطه په دې باندې صبرېږه ما، بلکې چې کله د دې نه تا ته فراغت او فرصت ملو شي نو بلا واسطه د الله پاک طرف ته متوجه شه، په خلوت کې الله طرف ته متوجه شه، په دې باندې تمام کارونو کې کامیابی حاصل شي او د کامیابی دعا هم پکې وکړه. نو اصل مقصد د انسان د پیدا کېدو دا دی چې د الله د عبادت د پاره پیدا دی. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، نو خالص عبادت د پاره انسان پیدا دی، ذکر الله او عبادت بلا واسطه. نو چې دا بل واسطه عبادت د مخلوق اصلاح د دې نه فارغ شي نو د الله طرف ته متوجه شه. لکه دغه یو ضرورت دی، د دغه ضرورت نه چې فراغت حاصل شي نو دویم کار چې هغه د الله طرف ته توجه ده، د هغې نه یو مؤمن هم په هیڅ وخت کې هم فارغ کېدی نشي، بلکې تمام عمر خپل قوت خرج کړه الله طرف ته متوجه شه. دې نه معلومیږي چې کوم عالمان د تعلیم او د تبلیغ او د مخلوق د اصلاح په کار کې لګېدلي وي نو د دې خبرې نه د غافل کېږي نه چې څه وخت د ځان نه وباسي او په خلوت کې توجه الی الله دې وکړي او ذکر د الله دپاره د یو خاص وخت ځان دپاره مقرر کړي. فانصب د دې معنا ستړیوالی دی، نو په دې کې اشاره دی ته چې عبادت او ذکر الله تر دې حده پورې وکړه چې ته پکې ستړی شي، مشقت پکې دومره وکړه چې ته ستړیوالی محسوس کړي. صرف د خپل نفس د راحت او د خوشحالۍ لپاره عبادت نه بلکې دا نفس په دې کې ستړی کا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار
وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار برحمتك يا أرحم الراحمين.